ګرانو لیدونکو او ریدونکو سلامونه. ستاسو که زموږ چینل خوښ شي نو امید کوم چې سبسکرایب او لایک به یې کوئ. مننه. خدای پاک دې دغه وبخي فلیق شدا نو هغه هم اگر چې بنیادي طور سره د نظم شاعر خو غزل یې هم لیکلي دي. مرکه خو د جرګه خو یو تحریک داسې و چې مردان کې دا پیدا کړي دي، شاعران پیدا کړي دي، د قمر رحی پیدا کړی دی. قمر رحی هم د ترقي پسند لیکونکو کې د غزل ترقي پسند لیکونکو کې دغه نوم لري او ښکاره نوم لري. او د هغې هغه مشهور شعر چې کوم دی هغې کې د ترقي پسند مردان سره چې دا ویلي چې که مردان دی د بادارو د مردان غزل زما دی. ښه جي. او د لیونی په پل مې پل پروت دی، ځکه پوه کې مې مزل پروت دی. ما په یو ځلې سنګسار که چې دمه شم، ما په یو ځلې سنګسار که چې دمه شم، ما د جون ځنې اوزګار چې دمه شم، ما د جون ځنې اوزګار کړه چې دمه شم، ما په یو ځلې سنګسار که چې دمه شم. شیخ الرحمن سلیم چې کوم وخت راتلو هغه ته فیضي نه کنو جرګه کنو بیا فیضي راو. زه خو تاریخي طور سره پیژنم، زه خو امانه مشر دی، زما ورور زمانه مشر دی، زه په کار چې دا ډېر زیاته کوم او په یو لحاظ زما استاد هم دی، لکه چې ما خوشحالي دغه نه زده کړی. ښه سلیم صاحب ذکر تاسو نو سلیم په اشاره کې یو انقلابي رومانیت دی او هغه د مرکې د جرګې یو ډېر نماینده شاعر دی. وی ډېر خواږه خواږه دوستان مې پې ناراض شول، دا رښتیا خبرې چا ویل چې او تورې تیارې که ماله خوب راځي زلفې خورې دا زموږ په زمانه کې لیکلي وو. زلفې خورې که ماله خوب راځي، زلفې خورې که تورې تیارې که ماله خوب راځي، تورې تیارې کا. ښایي بیا اوس هغې نه پس اوس د فیضي وایي، فیضي شعر اوس نه یادېږي راته. یو دغه دی دغه چې زه به زه یې وایم، زه بیا درته وایم که د رقیب اوښکې زموږ سترګو راشي. موږ څومره علي ظرف دښمنان یو، مونږ د زخم تخم عام کو پسینو کې څومره مړه په تصور د ګلستان یو. اب گریبان میں چھلا سنا کے خور، اب گریبان میں چھلا سنا کے خور، ما پر هرونو کے گلونا کے خور، ما پر هرونو کے گلونا کے خور. غم پشپس پخوارو د شوم. نو بیا د ولسي د جرګې د قرارېدو نه پس ده بیا سوال لیکونکو مرکه راغله. سوال لیکونکو مرکه کې یو نه دوه د اکثر چې کوم موږ سره ژوندي پاتې وو، مثلا کامل صاحب و، خلیق صاحب و، خدای پاک دې وبخي، او دا خلک چې یو دا موږ سره په دغه کې مو په مرکه کې هم وو، داسې همیش هم وو. هغه موږ سره په ولسي جرګه کې مو په مرکه کې مو. او بیا د هغې کې په مرکه کې اوس چې کوم شاعران دي زلمي شاعران دي، ډېر ښه شاعران دي. په خیبر کې جی خاطر د هغه خپل یو بالکل ځان له جدا انداز دا زه نه منم. زه خاطر د حمزه صاحب یو شاګرد یم او د هغه په شاعرۍ کې د هغه څه ډېر شدت سره محسوس کېږي کوم چې د حمزه صاحب علمي دغه چې دی هغه په داسې ذهن ته ورشي چې د هغه عمر عالم ني. خو هغه خو چې شاګرد د ناظر صاحب څوک نو ناظر صاحب خپل دغه شاګرد دی، حمزه صاحب شاګرد دی، د شاګرد چې هغه نه شاګرد ني نه کېدی خو شي. خو خو د حمزه صاحب حواله کړو، حمزه صاحب چې کوم دی هغه ورته حواله کړو چې ته پرورش کوه، ځکه چې حمزه صاحب خپل د نظر پرورش کړو. خلک اکثر دا وایي چې د خاطر خپل ځان له یو جدا یقینا دی ما ته وایي چې ولې دا ده چې یو
حمزه صاحب کې یو علم دی او هغه کې یو ولسي دغه جذبه ده او هغه چې کوم دی دواړه چې یو ځای شي نه هغه خاطر جوړ شي. خان نو د خاطر د غزل باره کې خبر وکړي. هغه میوزیکل دغه چې دغه دی موسیقیت پکې شته. یو موسیقیت دی پکې، دویم پکې خبرداره چې هغه ډېر زیات زور په دغه ورکړی د سمپلیسټي اف لینګویج، ژبې اسانه ژبه ده. داستا په غم کې خوشاله پټ دی، داستا په غم کې خوشاله پټ دی، په دې زندان کې آزاد پټ دی. ناظر صاحب چې کوم دی، ناظر صاحب ډېر لوی شاعر و. دغه نه د دې میز کې د مقام ورکړه که نه د حمزه صاحب او د خاطر میز کې د ناظر صاحب مقام دی. خیبر نور هم چې ډېر لوی شاعران، خیبر هم ښه شاعر و. خیبر خدای پاک دې وکړي. خاجي په دې مردان کې اسرار دی، ډاکټر اسرار دی، په اندیش دی، اقبال هغه هم ډېر زبردست شاعر. زاهد چې کوم دی، زاهد ډېر برانا زاهد ډېر زبردست شاعر دی. د اندیش هم دغه دی، هغه مقصدي غزل وایي. خود ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم، زه خود ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم، ته چېرته پاتې شوې اشنا زه چېرته ورسېدم. طاهر کولاچوي صاحب، طاهر کولاچوي صاحب د تصوف ته د حمزه صاحب د سکول شاعر دی. ښه دا مقید صاحب هم یو کتاب، مقید صاحب د خاطر د سکول شاعر دی. ښه او مطیع الله قریشي، مطیع الله قریشي شاعر دی، ایجوکیټډ سړی دی او دغه دی منتظر برټنی دی هلته ټانک کې منتظر برټنی دی او دغه هم دی د قیوم مروت دی. قیوم مروت افسانه‌نګار هم دی او قیوم مروت شاعر هم دی. رومانس څنګه شاعر و؟ رومانس خو ما دغه متعلق خپل رایه چې ده دغه په کتاب کې ما ورکړی چې د رحمت الله درد د غزل باره کې تاسو رحمت الله درد هغه خپل نوم هسې نه وښی، ګپ دپاره نه وښی، د درد نه ډکه شاعري ده. ما خواړه ګله د خوښیانو د غمونو ایسار یارې کې نه کېږي د ګوتو په سرونو ایسار، یارې کې نه کېږي د ګوتو په سرونو ایسار. په دې اشنغر کې چې هم په دې سیرایي دی، سید محمود ظفر دی او دغه د شمس الدین مفلس صاحب زمانه کې کړي ده، یو کتاب یې چاپ کړی ساخني په نوم باندې. اعظم ډېر ښه شاعر دی. اعظم او ډاکټر اسرار دا دواړه په فرست ایئر کې چې دغه کې موږ راتله هغه زمانه کې غفران الله جاوید هم تاسو نه هېر دی ځکه چې هغه شاعري پرېښې ده. غفران الله جاوید هم ښه شاعر دی. د زړګي په ویرانه کې د چایا داسې تازه شي، د زړګي په ویرانه کې د چایا داسې تازه شي، د چایا داسې تازه شي، لکه اوس پړي زما د ازغوسو کې ګلونه. ګران باچا دی، د هغې د شاعرۍ په هکله تاسو رایې را نه کړه؟ دا خو ډېر لوی شاعر دی او بل دا چې هغه که زه یې ونه ویم هم دا دونه منلی شوی شاعر دی. تیر یما له سره خو پښتو ده په ما ګرانه، تیر یما له سره خو پښتو ده په ما ګرانه، پښتو ده په ما ګرانه، دغه مې خامې ده په ما یار د محبت. دې خواته جي ملکڼ غاړې ته رحمت شاه شاعر کومه ډېر لوستی دی او هغه هم دغه دی قابل ذکر شاعرانو کې هم دی او ډېر زبردست شاعر دی. ستا د خیال د لیونتوب سایلو، ستا د خیال د لیونتوب سایلو
څنګه چې تاسو مخکې په ادب کې یو فعال او ژوندی کردار و تر ننه پورې تاسو هغه بحال ساتلی په ځای باندې ځکه چې او خدای پاک دو کې چې مخکې هم دغه رنګ وي لکه تاسو اوس هم لیټریچر سره ګورئ علاقه ورسره لرئ چې کوم افسانه راځي غزل راځي ناول راځي تاسو هغه ګورئ ستاسو د نظره تیریږي په دې وخت کې په دې نوي کول کې چې کوم کسان شاعران دي شاعري کوي د هغې د سباون په هکله یعنې د هغې د شاعرۍ د سباون په هکله ستاسو رایې څه ده ستاسو څه خیال دی زه ډېر یقین سره دا وایم د خدای په فضل سره چې که چېرې د هغوی موږ سره د تعلق دغسې و او دا چې کوم د ورو ورو چې کوم د نسلونه دغه کېږي چې مشران کېږي نو دا چې کوم نن کشران دي دا بس د سبا لپاره مشران دي او انشاءالله دا به هماغه کار پښتو غزل کوي کوم چې مونږ او زمونږ نه مخکې زمونږ مشرانو کړی. حاجي اوس که ستاسو اجازه تي نو دا کوم ملګري چې راغلي دي دې که سوال کول غواړي اجازه رحمان بابا غزل ته به روبې وي وجه سوا پښتون ولس غزل ته خپل ولې نه ویل غزل ته هغوی ټول عمر خپل ویلی دی او دا غزل چې تر اوسه پورې راغو که نه مونږ کې کتابونه لیکونه دومره ډېر نه وو دا په غوږ باندې مونږ اورېدلي دي او یاد مې ساتلي دي تر اوسه پورې چې مونږ ته یاد دي دا د دې وجه ده چې زموږ د شاعران خوښ وو. په موجوده شاعرانو کې ما ته دوه کوم شاعران شاعري کوي په غزل کې دوه سکول اف تاټس ښکاري یو د حمزه صاحب او یو ستاسو چې دواړه سکول اف تاټس د دبستان چې کوم دي ستاسو د حمزه صاحب دا چې کله تاسو کمپیر کوئ نو څنګه به کمپیر کوئ؟ زه هېڅ چېرته نه کمپیر کوم جی ځکه چې دغه به ورته ووایي د شینواری چې د لویو خلکو سره کمپیریزن مه کوئ دا انګریزی یو متل دی. ډېر محترم قلندر صاحب ستاسو ډېره مننه چې دلته م تشریف راوړو او ډېرې ښې خبرې م د غزل په هکله وکړې او زه دا تمه لرم چې زموږ سټوډیوز ته کوم ملګري راغلي وو هغوی به هم د غزل په هکله معلومات اخیستي وي او زموږ ډېر ګران لیدونکي اورېدونکي چې دي هغوی به هم په دې باندې پوه شوي چې غزل څه ته وایي غزل د کوم ځای نه راغو او نن په پښتو کې غزل په کم مقام ولاړ دی او سبا د پښتو غزل به څه وي. نو زه ستاسو او د راغلو میلمنو د ټولو ډیره شکریه ادا کوم. عزتمندو لیدونکو اوریدونکو زه دا پروګرام د قلندر صاحب په یو شعر او د غزل د بابا د ستر حمزه شینواری په یو شعر راغونډو. د کامل همنشینۍ برکتي کم تجربې مې په غزل کې روایات شي او حمزه بابا وایي چې خپل غزل د چا نه واورم حمزه وایم چې چا هسې به یې نه کړې ده. همدې سره د پروګرام وخت سرته رسي اجازت غواړو د الله په امان. د قلندر دارمنې ژوندون لاج مرګ هغه خوست نه راتلو شو ته به کله راځې د صبر ساه مې په سکندو شوه ته به کله راځې